ښایي تاسو ټولو دا اندېښنه لرلې وي چې د واده په لومړۍ شپه به څه کوم یا به څه ډول له خپلې مېرمنې سره مخ کېږم. ښایي تاسو ته دا اندېښنې هم پیدا شوي وي چې که چیرې د واده په شپه له زود انزالۍ سره مخ شم نو څه به کوم. یا داسې نه شي چې د قضیب په درېدلو کې ستونزه ولرم یا هم له خپلې مېرمنې سره د جنسي اړیکو د لرلو جوګونه وسم. آیا زما له بړسینګ کافي اندازه اوږد دی که نه؟ کټ مټ لکه څنګه چې تاسې د خپل بدن په اړه د نامنۍ احساس کوئ، مېرمنې هم د خپل بدن او جنسیت په اړه کوي. خو د مېرمنو اندېښنې او د نامنۍ احساس طبعاً له نرانو سره فرق کوي. لکه څنګه چې زیاتره نران د خپل له بړسینګ د سایز په اړه په اندېښنه کې دي، په ورته ډول ښځې د خپلو مالټو په اړه تشویش لري. ښځې نه غواړي چې مالټې ولري، بلکې د مالټو پر ځای غواړي چې انار او هندواڼې ولري. همدارنګه ښځې د خپلو لاندینیو شونډو د شکل او رنګ په اړه هم د نامنۍ احساس کوي. د خېټې په اړه هم تشویش لري او حتی د خپل بدن د بوی په اړه هم اندېښنه لري. داسې ښځې هم شته چې په خپل بدن کې د کوم نامتناسب جوړښت یا کوم مایوبیت په اړه د نامنۍ احساس کوي. هغه ښځې چې پوزه یې غټه، کږه یا پیتوي د خپلې پوزې په اړه د نامنۍ احساس کوي او تل ماسک اچوي. هغه ښځې چې د کوچنیو تیونو په اړه د نامنۍ احساس کوي، د سینه بندونه کاروي چې د دوی تیونه غټ وخي یا هم له مصنوعي شیانو څخه د تیونو د غټوالي په موخه استفاده کوي، او ځینې خو یې د تیونو امپلانټ ترسره کوي، یعنی هر کال لکونه ښځې د جراحۍ تر چړې لاندې د سینو د غټولو عملیاتونه کوي. هغه مېرمنې چې په خپل مخ باندې داغونه او د زخمونو چاپونه یا دانې لري، په خپل ځان باندې باور له لاسه ورکوي او د خپل مخ د بدرنګۍ په اړه د نامنۍ احساس کوي او هڅه کوي چې دا چاپونه یې څوک ونه ویني. کله چې ته له یوې ښایسته ښځې څخه متاثره کېږي، نو په زړه کې دې راګرځي چې دا ښځه د خپل بدن په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. تا ته هغه ښځه له هر څه پوره ښکاري او د هغې په مقابل کې ته ځکه د کمترۍ احساس کوي چې تا ته د خپل بدن په اړه اندېښنې در معلومې دي، خو د هغې ښځې په اړه په هیڅ هم نه خبر. کله چې ته له داسې ښځې سره یو ځای کېږي، نو غواړي چې د هغې لپاره ماسې بشپړ نارینه واوسې لکه څومره چې درته دا ښځه ښکاري. ته غواړي چې په بستره کې د هغې ټول خواهشات پوره کړې، او په عین وخت کې له دې څخه هم ویره لري چې د دې ښایسته ښځې د خواهشاتو په پوره کولو کې به پاتې راشي. له دې ډارېږي چې داسې نه د دې ښځې زړه درنه تور شي یا په تا باندې ریشخند ووایي. مګر حقیقت دا دی چې ستا دا اندېښنې بې ځایه دي، او دلیل یې دا دی چې که ته څومره اندېښنې لري، ښځه یې هم لري. د لومړنۍ جنسي اړیکې پر مهال ښځه هم کټ مټ ستا غوندې د خپل بدن په اړه اندېښنو ته فکر کوي، او لکه څنګه چې تا ته د هغې اندېښنې نه در معلومیږي، هغې ته هم ستا اندېښنې نه ښکاري. د دې پر ځای چې په خپلو اندېښنو باندې تمرکز وکړي، هڅه وکړه چې په حل لارو یې فکر وکړي. دا زده کړه چې څنګه کولی شي خپل جنسي ځواک ښکلی کړي، څنګه خپل جنسي مهارتونه پیاوړي کړي، څنګه کولی شي چې ښځه یې رضا کړي، او څنګه کولی شي چې په جنسي لحاظ یو اطمیناني سړی واوسي. د دې ټولو اندېښنو حل لارې په دې چینل کې ولټوئ. زما د خبرو مطلب دا نه دی چې که یو ښځه د خپل بدن په اړه د نامنۍ احساس کوي، نو ته باید د خپل ځان او هغې په اړه بې پروا شي، بلکې زما مطلب دا دی چې څنګه کولی شي د یوې ښځې پر وړاندې راحته واوسي، د هغې تر تاثیر لاندې خپل اطمینان وساتي او په ډاډه زړه ورسره اړیکه برقراره کړي. زما مطلب دا دی چې ته له یو انسان سره سملې، او هر انسان خپلې نیمګړتیاوې او عیبونه لري. که ته چیرته په خپل ذهن کې ښځه د یوې الهي په حیث تصور کړي چې هیڅ کمی او کاستۍ نه لري، نو په مقابل کې ستا په ماغزو کې د حقارت احساس وده کوي، او د هغې په مقابل کې درته ځان کوچنی ښکاري. د کمترۍ احساس د دې لامل کېږي چې جنسي اړیکې ته د زیان ورسیږي.